اوس امام حسین علیه السلام وایي تاسې ماتم مه کوئ، تاسې ولې دا ماتم کوئ؟ مفتي صاحب خپله جواب دا وکړه، زبردست جواب دا وکړه. قرآن کې لیکلي دي که نه چې خپل لکه داسې وي که چې لکه خپل وال بېشک ادغار یې ارام دي، خو چې کله چا سره ډېر ظلم وشي که نه ډېر مظلوم وي هغه هغه باندې متان کول بې ګناه نشته. قرآن کې داسې لیکلي دي پوه شوې، لکه خپل وال ارام دي، خو چې کله ډېر ظلم وشي ډېر مظلوم وي هغه به یې ماتام حلال ادغار یې پوه شوې، ماتام څه ګناه نشته. اوس امام حسین علیه السلام په قرآن په دغه ځای نه پوهېدل چې له موږ سره ډېر ظلم سوی ماتم وکړي. امام حسین علیه السلام خو وایي زینب علیه السلام خپلې خورجانې ته وایي چې ای زینب ای خورجانې زه قسم درکوم ماتم به نه کوې، تورې جامې به نه اغوندې، ژړاګانې به نه کوې، فریادونه به نه کوې، مخ به نه وهې. یعنې امام حسین علیه السلام په قرآن په دغه ځای نه پوهېدل لکه دا تاسې ورباندې پوهېږي. مفتي صاحب لکه قرآن کې کوم دي که نه تفسیر، لکه قرآن تفسیر وکړي کتابونه چې دي کې څو کتابونه ما ته خو نشته، ما چې کتابونه وګورو کې ډېر ځای کې د دغه کله چې د پیغمبر کوم تره حمزه دا کله شهید شي به یې ماتم کړی دی، لکه هغه روایت شته کتابونو کې نبي علیه السلام ماتم کړی، ماتم کړی نبي علیه السلام ماتم کړی، بالکل ماتم بالکل ماتم کړی، امیر حمزه باندې ماتم کړی، پیغمبر کوم تر وځ کله شهید شي ټول ماتم کړی. هغه روایتونه شته کتابونه ما سره نشته، لیکلي دي هم داسې کتابونه کې ده. علي جان ماشاءالله ماشاءالله دغسې موږ ته علمي خبرې وکړې چې موږ هم پوهه سو د مسلمانانو هم پوهه سي. نبي علیه السلام په زنجیر باندې ځان وهل کې، په چاقوګانو باندې ځان وهل چې ماتم یې کول. او ماتم ذکر کوم دي دا ډېر کتابونه کې لیکلی دی چې ماتم صحیح ده. ما ومنه علي جان ماشاءالله ته ماشاءالله ته داسې ښه پوهه سټوډنټ یې، الله دې نور هم پسې پوهه کړ. اوس دا نبي علیه السلام ته ویل چې ماتم یې کړی دی، دغه ماتم کول د نبي علیه الصلاة والسلام زنځیر باندې ځان وهلی، سینه یې وهلې ده، سر یې وهلی ده، مخ یې وهلی ده. نبي علیه الصلاة والسلام د باندې صحابه او اهل بیتو ته ویلي دي چې راسئ علي زر راسئ ماتم وکړو، زنځیر راواخلئ او بل شی راواخلئ. څنګه ماتم یې کړی دی چې دا طریقه مو ورباندې پوهه شو. نبي علیه السلام کوم دی که نه مفتي صاحب ډېره خبره ته ډېر ګډوډ دی هر ته زه خبره وکړم. مفتي صاحب بالکل هغه ژړا کړې دی پوه شوې، او ژړېدلی دی خپل طرف باندې پوه شوې، او نور کو لکه پیغمبر لکه دغه ډېر ورته چای منتر دغه نه وغه لکه دهنه چې عزت وکړه ماتم یې کړی دی ماتم، خو لکه مکه کوم چې مقام یې راشي زه ماتم درته ښیم، ژړا نه درته ښیم، قربان دې سم، زه ماتم درته ښیم، ژړا نه درته ښیم. ژړا خو هر څوک په مړي باندې کوي، یعنې درې شپې په مړي باندې اهل بیت وایي صلوات الله وسلامه علیهم. امام جعفر علیه السلام وایي درې شپې ماتم کولی سي، د درې شپو بعد یې نسي کولی. اوس کله وخت کې چې نبي علیه السلام وفات شول، ایا فاطمه زهرا امام علي ماتم ورباندې کړی، مخ یې وهلی، سینه یې وهلی، زنځیر یې وهلی، د دې باندې جلوس کړی ده. امام علي رضی الله شهید شول، امام حسن او حسین ماتم ورباندې کړی ده. فاطمه زهرا وفات شول رضی الله عنها صلوات الله وسلامه علیها، اهل بیت راغلل ماتم یې ورباندې وکړل. حسن علیه السلام وفات شول، ایا اهل بیت راغلل ماتم یې ورباندې وکړل. امام حسین علیه السلام وفات شول، شهید شول، د جنت د ځوانانو سردار، ایا امام زین العابدین علیه السلام راغلل ماتم یې ورباندې وکړل. ژړا یې کړې ده، خو ته دې نه یې کړنی کوم تیسې ژړا خو ژړېدلې خو دې کوم په ژړا کې ودرېږه، په ژړا کې دې ما خبره نه پیغمبر باندې خپل لور ژړېدلې دی که نه ژړېدلې؟ په ژړا کې دې ما خبره نه در سره علي جان، خدای دې وکړه چې ټوله شپه پسې وځړې، هغه خبره بېله ده. لیکن د ماتم کول اوس ګوره زه تا ته د تا کتاب ښیم، د رسول الله خبره خو به منې. د فاطمه زهرا ته خبره زه څه مفتي صاحب مفتي صاحب ته خبره ته زه څه کومه خبره وکړې ته زه تاسو پیله سهار نه پوهیم، لکه د محرم کوم میاشتې دي کې خدای خفګان خو ضروري که چې کله د پیغمبر اول شي شهادت طهار یې که نه ورېځې دي کې خندا منده خو نه یې په کار که خځانه مه وایه څه سینه مه وایه، ژړا خو ضروري که زه په دې میاشت کې خوشحالي کوم، زه په دې میاشت کې خوشحالي کوم. ته وایې ولې؟ مفتي صاحب تاسو بلې غنه پیدا کړه، خیر دې بیا ته خپله خبره وکړه. دا یوه خبره جواب واورس، بیا دلته خلکو ته شک پیدا کېږي. ګوره زه د محرم په میاشت کې زه خوشحالي کوم، ته وایې ولې خوشحالي کوې؟ ما ته وایې ولې خوشحالي کوې؟ ولې زه په دې خاطر خوشحالي کوم چې د جنت د ځوانانو سردار اوس په جنت کې ده، الله نعمتونه ورکوي، الله خوشحالي ورکړي ده. حسین علیه السلام په جنت کې ده، زه ځان نه غمجن کوم. تاسو چې ځانونه وهئ تاسو غمجن یاست چې حسین علیه السلام جنت ته ولې تللی ده. مهرباني زه ته دا مفتي کسا کاندي کې تاسو لږ فهمي مینې سره ته ځم، لکه امام حسین السلام شهید شوی دی، بېشک شهید شوی، خو ظلم شوی دی راسه ظلم شوی دی، ستودین څه غوندې لکه سید. اوس ګور حسین علیه السلام سره که نه ظلم وشول، ظالمانو په تورو باندې ووهل، په زنځیرانو یې ووهل، وینې ورباندې تویې کړلې که نه؟ شی دي که بېدردي سه تاسې د هغو ظالمانو مینشن په مخ باندې ولې وړئ، خو د هغو په شکل باندې تاسې هم ځانونه وهئ. حسین علیه السلام خلقو په تورو باندې ووهل، تاسې ځانونه په زنځیرانو ووهئ. په کار خو دا ده چې حسین علیه السلام صبر، په کار خو دا د حسین علیه السلام صبر کړی و تاسې صبر وکړئ. په کار خو دا د حسین علیه السلام روزه نیولې و تاسې روزه ونیسئ. په کار خو دا ده چې حسین علیه الصلاة والسلام د دې دین دپاره ځان قربان کړل، تاسې په دین نه یاست خبر. حسین علیه السلام خپلې وینې د دې دین دپاره نذرانه کړلې، قربان یې کړلې، تاسې روح افزا ته بوره ور واچوئ او روح افزا خورئ په دې
ورځ باندې یا الله بندګانو تاسو زه ته خبره کوم تی د موږ کوم دی کنه کته زوین څه تاسو مثال زه ته خبره کنه کو سی شهید دی شهید ولا حال ورځ منوي کنه منوي تاسو کوم شهادت دی ولا حال ورځ منوي کنه منوي د دې تاسو ته کوم تی یو ګوري شهید دی یو عظیم شهید ولا حال ورځ تاسو ورځ منوي کنه سنیان دی منوي منوي اوس ګوره وکړه دې زوسه زه لا تاسو سره په دین او په اهل بیت خبره کوم ته راغله ماته دی وایي دي ټول مسلمانانو په مخ کې چې تاسو لې خو صبر کوو خبر خو تر پای پورې څوک پرېدا علي جان ماشاءالله ته سټوډنټ یې نو سټوډنټ باندې په خبره باندې لري پوهیږي ته راغله ماته دی ویل چې ته باید د اهل بیت او سیرت بیان کړې کنه بالکل اوس لا تاسو په اهل بیت وګورئ زه خو په سنیان ولا تاسو نه غږیږم زه اهل بیت نه خو زه وسدر طبعا كم دا ثابته كلا لرسول الله لقرآننا لعلي رضي الله عنه لفاطمة الزهراء لحسين لزين العابدين لباقر لصادق عليهم الصلاة والسلام لدي طول أهل بيته من درت ثابته كلا دا كم ماتمونا جلسونا زنزيرو سينا ومخ وهل توري جميع وستن دي تاسو سيكوي دا ناروادا دا الإسلام عملنا دا دي أهل بيته بيدا أهل بيت من قربان دي سن ولا څنګه په امام یلی سما کو ما کا امام نبی یلی پوه شوی بالکل مو امام خبره الله قسم علي جان کنه دا دی الله قرآن د په دې باندې بچوک دروغ نه وای کنه دا دی الله قرآن بشک او قرآن بالکل دغه قرآن پر رب دي ما قسم دا د ګور لاس می مور باندې کې خودل قسم ته ضرورت نه خو دي تاسو دی پات ځکه تاسو ته همیشه دغه څه دغې درته کړی دي د دې قرآن پر رب دي ما قسم چې هم الله وای هم رسول الله وای هم ټول اهل بیت وای دا ماتمونه کول ناروا او حرام دي او دي تعالى كتابونه وصحيح سند سره لامامانونه ولا تشتودنتي علي جان خبره دا نه دسي خدای مکړه ما ته دلته دي سني او دي شایعه دا سني او شایعه یاري بغل ته ورزاکو سني او شایعه یاري بغل ته کیدو واهل بيته بخبره وکړو اهل بيت دي تاتر طول معتبر كتاب الكافي ده كافي نوم دي اوریدل ده بالکل کافي بحر الانوار او دا اوس كتابوني وسيدا نجل بلاغه بحار الانوار ودي دغه بحار الانوار علامه مجلسي سيبه او په کافي کې کولینی صاحب دا صحیح سند سره دا روایت راوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ماتم بنکوي په مړي باندې مخ بنوي توري جامې بنا غوندي مونچغي او بغاري پر یادونه بنکوي مخ بنوي سینه بنوي او دا روایت هم صحیح د دې په کتابونو کې دا د رسول الله خبره ده او د امام زین العابدین علیه السلام د امام حسین علیه السلام خبره په کربلا کې هم دغه کیسه ګوري د ناروا او حرام کار د جاهلیت د زماني ونه ته مفتي صاحب زه کته زه خپل معلومات بالکل ښه خبره یم ته مته دا وخت چې دا خپل علماء وخت چې کتابونه کې دا لیکلي دي او دا بخاري روایت او صحیح سند سره او دا کتابونه مې لیکم ځان سره دا نه پرسه چې یو څه سنی شي کوم دي دا ټول د کتاب نشته چې یا دا سنی د اهل بیت نه مانی دی یا د اهل بیت نه ټول دی مانی پېښ دا نفرت دا مشول دا کیسه بسترګو نه خبره دي نفرت او دي بدو خبرو دا پیدا نه لري علمي خبري خون کې وسی او څوک یو کړی علمي خبري نه زه ستړي علمي خبري اندازې بالکل دا ګوره الکافي دي کولینی ده ویني بالکل ونی دا پنځم جلده 525 صفحه مو هي صفحه ده دا روايات بزوز دلته تاپو بل كتاب كم درته وخم دام درسلوا لك سي حديث حسن صحيح ده ګوره موثق او حسن مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول شلم جلده دريس واتو بنجو صفحه ده الحديث الخامس موثق او حسن دا ګوره پنځم لمبر روایت پنځم لمبر روایت پاس الکافی دی کولینی صاحب تاو ګوره کله چې نبی علیه السلام مکه المکرمه فتح کړله لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل نبي عليه السلام لنرو سر بيعات وكرل ورست خزر أغلس إلى نبي عليه السلام سر بيعاتك الله جل وعلا آيات نازل كرل دا سورة الممتحنين أخيرني آيات دا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. دي آيات شريفك هند فقالت هندي ورتهويل أم حكيم ورتهويل يا رسول الله دي تغوكسا يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله ألا نعصيك فيه يا رسول الله دا الله ستات ويلدي ولا يعصينك في معروف بدي آياتك دا معروف څه شي د سي الله تا ته امر کړی د سي موږ به د تا مخالفت پکې نه کوو
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورته لا تلطمن خدا دا ځای به نه وهې دا غمبوری نه ده دا ځای ولا تخمشن وجها مخ به داسې نه راکاږې د مخ ته مفتي صاحب عربي چې مخ ته لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها وجه مخ به داسې نه راکاږي په نوکون ورسره نه ولا تنتفن شعرا او ویښتان به نش کوي نه به بروي لکه د بعضې جاهلیت د زمانې زنانه و به ویښتان به برول یا بیش کول یا به څو څو ورباندې کول ولا تشققن جیبا ګریوان به هم نشلوي ولا تسودن ثوبا تورې جامې به هم نه اغوندئ په وخت د غم کې مصیبت کې ولا تدعین بویل او چغې و بغارې و فریادونه به هم نه کوي ګوره دا روایت په مرآة العقول کې هم علامه مجلسي د بحار الانوار چې چا لیکلی یې راوړی وایي چې دا روایت صحیح ده او دا روایت له چا نه ده ګوري عن ابي عبد الله عليه السلام امام الصادق عليه السلام وایي امام الصادق د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت را نقلی اوس به لاندې پسې راسو شیخ طوسي صاحب نوم خو به دې اورېدلی وي د تاسې لوی محدث د طوسي ورته وایي طوسي بالکل د شیخ طوسي صاحب کتاب ده المبسوط د دې المبسوط کتاب کې وایي واما اللطم زان وهل والخدش وجزع الشعر والنوح سلقي كول فإنه كله باطل محرم إجماعا وإذا طول حرام أو باطل دي إجماع دي علماء دي شيوس وسوګوره په دې ځای کې به زه تا ته راسمه دي هغه مهمه خبر دغه د بحار الانوار خبره به هم زه درته وکړم دا روایت د ګوره بحار الانوار راوړی ده بحار الانوار وګوره بحار الانوار د علامه مجلسي ویني ولې دا نه اویایم جلد ده شپږ اویایمه صفحه ده په دې کې همدغه روایت راوړی ده فقالت ام حكيم بنت الحارث ابن عبد المطلب ورته وویل يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله ألا نعصيك فيه فقال رسول الله ورتويل ألا تخمشن وجها ولا تلطمن خدا ولا تنتفن شعرا ولا تمزقن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعون بالويل والثبور ولا تقومن عند قبر فبايعهن قبرون وسره بجلسي وداشيان بنكوي دا ټول خبرې چې مخکې درته وکړم هغه مخکې ترجمه دي الفاظ هغه هم يعني دا د بحار الانوار کې همدا روایت راغلی اوس ګوره زه د امام حسین علیه السلام خبره درته وکړم چې امام حسین علیه السلام د موږ د تاسو دپاره تر ټولو معتبر ده دا مستدرک الوسائل ده د تاسو معتبر کتاب ده مستدرک الوسائل اول جلده 144 صفحه ده قول الحسين عليه السلام لاخته زينب يا اختاه اقسمت عليك فابرذي قسمي قسم درك ومتاته د ما په قسم وفا وکړه لا تشكي علي جيبا فما بني بجامي نشلوي قريوان بنشلوي ربان ولا تخمشي علي وجها مخ بنوهي فما بني وما تم بنك ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا هلكت كلا وقيس إذا شهيد سم وما بني بتشيغ وبغاري وكريادون وما تمون بنك مستدرك الوسائل أول دا قول حسين عليه السلام قبل خرجان الوسائل طبعا مستدرك الوسائل دي هو مستدرك الوسائل أول جلد يوصل سلورة اللي صفحة د چا کوم مصنف په چوکتي لیکلی چا دی او د تا په معتبرو کتابونو کې د بیا یې پسې ګورې چې هر چا لیکلی ده ښه اوس دغه ځای ته پسې راسه علي رضی الله عنه ته لاړ شو مستدرك الوسائل جامع احاديث الشيعه بحار الانوار درې کتابونه دي درته ښیم ښه مستدرك الوسائل جامع احاديث الشيعه بحار الانوار قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى الرفاعة بن شداد وإياك والنواح على الميت إيه رفاعة بن شداد خبردار سي سلقي ونكري بمري باندي سلقي ونكري بمري باندي أمير المؤمنين علي عليه السلام نبي داري ويدر تراولا أمداسي فسيرازا يوصل دريتسليك يوصل تلورتسليك صفحة عن علي عليه السلام قال علي رضي الله عنه ثلاث من أعمال الجاهلية
لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعه د جاهلیت له اسلام نه د مخکې زمانې نه درې اعمال داسې دا به په خلکو کې وي چې تر څو قیامت راځي. په مړو باندې په ستورو باندې په اسمان کې په ستورو استسقا کول او په انصابو کې بد ورد ویل. والنیاحة على الموتى په مړي باندې ماتم د ژړا او د سلګۍ کول. ګوره علي رضی الله عنه دا د جاهلیت د زمانې اعمال دي دا به وایي په خلکو کې تر قیامته پورې وي چې دا په تاسو کې سته متاسفان. همدا امام صادق علیه السلام وایي وسائل الشیعه دوم جلد 914 صفحه او کافی کتاب ده الکافی دریم جلد 216 صفحه. صادق علیه السلام وایي دا مناسبه نه ده په مړي باندې چغې بغارې وهل لیکن خلق ورباندې نه پوهېږي. ښه اوس به پسې راځو همداسې یو څو روایتونه نور. مفتي صاحب عربي کې چغې بغار د چیر شي د شي عربي کې خو زه در نه پوهېږم چې عربي کې چغې بغار د چیر شي سیاح چې ورته ویل کېږي سیاح او نوح سلګیو ته ویل کېږي. دا سلګي چې څوک زاړي نه ورباندې خو سلګي ورباندې کوي نه لکه کله کله ورکې تاسو دا ټول روایتونه دي. دا که اوس درته پسې ښیم نو بیا به حیران پاتې یې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بیا پسې واورو. مستدرک الوسائل اول جلد 144 صفحه. قال صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام وي ليس منا من ضرب الخدود ولا شق الجيوب. نبي عليه الصلاة والسلام وي اغا لما ندا اغا وي دما امتنا د څوک خپل مخ وږي او ګریوان شلی په مړي په مصیبت کې. او دا ګور دي تا شيخ وایي چې هذا حديث الصحيح لا شك فيه په دې کې کوم شک نشته. په دې ځای کې نور روایتونه که پسې درته ښیم ګوره دا ټول روایتونه دي. مفتي صاحب صحیح خبر به زوره سیدم زید سوال دنځم کوم مفتي صاحب تاسو یو کتابونه باندې کنه باندې د شیو کتابونه منل د دې تاریخ لپاره حجت دي. لکه مفتي صاحب لکه کومه ته متره ته خیال کندي زه خیر معلومات پزو که تاسو کومه کا خو دې کې نور خبريان دي په دې کې نور خبريان څه لیکلي دي. ها اوس ګوره د سره د تا مطلب دار چې کو دې کې نور خبر ما دغه خبرې د دې لپاره تاسو نه دي پیښ کړې چې دا خبرې منم. ما دا خبرې د دې لپاره تاسو پیښ کړلې چې دا ته مني د تا کتاب ده. زه ګوره ما ته دا قرآن کافي ده. قرآن کې الله جل وعلا راته وایي ولا يعصينك في معروف په مړي باندې به زړاګانې او مصیبت او ماتمونه دا به نه کوي. قرآن راته وایي ما دپاره دا قرآن کافي ده. مفتي صاحب ما دپاره قرآن کافي نور څه نه کوي نور کتابونه زه څه نه پاکوم. دا بخاري شریفه ده. په دې بخاري شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه څوک دما امتینه د په مړي باندې مخ وهي ګریوان شلوي. دا بخاري سواله رسول الله راته وایي صلی الله علیه وعلى آله وسلم. د اهل بیت روایتونه هم دغه دي ما په کتابونو کې ستنو زه د تا کتابونو ته ضرورت نه لرم. تاسو ضرورت لري خپل کتابونو ته ضرورت لري. ته ما کتابونه نه منې را سره کنه تاسو ما کتابونه نه منې خپل کتابونه خو منې. د تا په خپل کتابونو کې اهل بیت درته وایي چې دا اعمال مکوي ولې نه منې د اهل بیت. را سید مفتي غته ته دا درمو یو حدیث ته پیغمبر سره چې د اهل بیت مینه چذره کې نه وی کنه کغه حنیکابه کې غانش ته شي دانشي چې شي دین کې هغه جهنم بځوي. اهل بیت مینه د ایمان حساب ته واجب دی پوه شئ. اهل بیت خو سیده خدا غوښبر اهل بیت موږ ته ویلي چې وای ماتم مکوي ځان ما وهي مخ ما وهي مګ نه کو الحمدلله محبت ده کنه ده. اوس دا تاسو کوي زنجیر وهي مخ وهي ماتم کوي جلوس کوي تا ته کوم امام ویلي دي کوم اهل بیت درته ویلي چې دا وکړه و قربان دي سمو علي جان دي جوړ سره. زه خاري وزه په معلومات کنه کډېر کتابونه کې کوي چې ماتم کوم دي د کتابونو کې مختلف کیسې لیکلي دي کنه یو کې لیکي چې ماتم حلال دي او بیا د کوم علي جان په خدای قسم والله قسم کوي له یو اهل بیت څخه ثابت کړل تاسو ماتم وکړیا تاسو زنجیر وهي تاسو سینو وهي تاسو مخ وهي کدی له یو امام نه راته ثابت کړل له یو اهل بیت دې راته ثابت کړل کوم چې قرآني او نبوي اهل بیت دي په خدای قسم سبا زم هغه کار د سره کوم زنجیران را اخلم ځان وهم نسته ولې نه کوم ته صاحب کومه ته تقریبا 20 شل کتابونه ثابت کا بیا مستل کې ورچته کتابونه ګوره دولس امامان دي کنه دي تا دي دولس معصومین دي بشک او چې د مسلمین محمد بیبي سره خدای چاوده په دې چاوده کې ګور په چاوده کې دومره خبره خو به پوس کې یو امام ویلي چې ماتم وکړه دومره خبره خو به اسانه وي که به سخته وي چې ماتم بالکل سمون کدی لدی چاوده معصومینو ګوره کدی لدی چاوده انسانانو نه یو خبره دومره راوړله چې تاسو ماتم وکړئ دغه 1500 مسلمانان په دې لایف کې دي دا 1500 سبا موږ زنجیران را اخلو دلته ځانونه وهو په امام حسین علیه السلام باندې مفتي صاحب ته زنجیران زه ته نه یم په شته ته ان محرم میاشت کې د هغه میاشت کوم چې د کوم میاشت کې د محمد سلام خاندان شهادت شوی دی دا یو بل نه څټونه وهو یو بل نه څټونه وهو حسین علیه السلام په محافظه کې زه ته مفتي خبره وکم د محمد سلام کوم میاشت کې د محرم میاشت کې محمد سلام خاندان شهادت شوی دی کنه لکه غټم کې تاسو دمنې چې جنو وي سره غمجان دي دان سم پر کاپی دي غمجان وي خپاوي يعني توس اهل بيت وغمجن دي محرم په میاسته کې کنه
بالکل و شهادت شوی همدان شي شهادت شوی دغه د امام حسین علیه السلام ورونه چې په کربلا کې شهیدان شو په غوم ماتم کوي کوم 72 کو شهادت دی باندې هغه ماټوله باندې ماتم کوم محمد صلی الله علیه محمد صلی الله علیه وسلم شوی دی ګام به انتهایی ما شاء الله عمر علیه السلام د حسین علیه السلام ورور د په غوم ماتم کوي مفتي صاحب لکه موږ سره سټډي کړی کنه لکه 72 شهادت موږ سره سټډي کړی نو څنګه چې مو کومې نامې مخ نامې د دوه دان مې خورچنی پر للی هلکه کوم دی کوم حسین د چې ارسان چې جعفر د چې لکه اوس مو په یاد دوره نامې د خیر خو ته لیست وړم لیست سره علي جان شیخ مفید صاحب خو پیژنې د تاسو معتبر د دولس امامه او جوړونکی مولا ده اخ به پیژنې شیخ مفید زه پیژنم شیخ مفید هغه کې دي شي غلطین کې دي شي نه شیخ او ها شیخ مفید صاحب په خپل کتاب کې وایي چې حسین علیه السلام یو ورور ابو بکر بل ورور عثمان بل ورور عمر بل ورور عباس بل ورور عبید الله بل عباس بل وغيره وغيره دا ټول په کربلا کې شهیدان شوي دي استاد دا ماتم سي کوي په دې ماتم کې ولې یو جنډه دي عمر او دي ابو بکر او دي عثمان سي اهل بیت دي امام علي رضی الله زامن دي ولې یو جنډه دي دوی نصدر سره دومره حق بدر باندې لري سي نور ماتم خو په حسین علیه السلام کوي سي یو جنډه دي عمر او دي ابو بکر او دي عثمان په نامه در سره پورته کړی په دې ماتم کې داسې وکوروي ولې نصدر سره مفتي زته دې خبره وکړم اوس په یو سینې چې په کورمه ورسې شي یا د افغانستان چې ته جنډه چې نه کړی څه باندې محمد سلام نامه لیکلی یا د غزي عباس نامه لیکلی نو موږ دین دي جنډو نه ده موږ دین دي جنډو نه ده خو ته مینه خبره کوي ته محبت متپاتې د حسین علیه السلام مینه دلته د موږ په زړه کې ده الحمدلله چې څه راته ویلي دي موږ هغه کار کوو کوم چې اهل بیت نه دي راته ویل ګوره علي جان ته سټوډنټ یې ګوره ته ماشاءالله باید عقل ولري و قربان دي سم ته ماشاءالله تعلیم یافته انسان ته باید پراتونکي کې نورم تعلیم وکړي له اهل بیت وسره مینه او محبت کول دا دي چې کله اهل بیت و خبره درته وکړي چې دا وکړه هغه وکړه کې درته ویل چې دا مکه او هغه مکه و دا محبت یعنی مفتي صاحب ته دا واکه اقرار کې اهل بیت حق دي کنه دا یې څه په خپل سنت وی اهل بیت حق دي بیت دا دي مو ستر کې دي دا دواړه ستر کې دا دي دا چې اهل بیت مې ایمان حساب اهل بیت شکر نفرت لري ایمان مکمل دي دا بیا چې سبا د هم سي قرآني او ما ګوره د موږ دا ایمان نه ده ایمان دا دوه تقسیمه کړه خیر قرآنی ته سمانو دا چې څه دنیو او قرآنی ته اهل بیت علي جان دا ایمان سي دوه تقسیمه کړي دوه تقسیمه یعنی دوه ټوټې کړي یو ټوټه اهل بیت قرآني او نبوي اهل بیت دي بل ټوټه صحابه او ابو بکر او عمر او ټول صحابه دي موږ ایمان لدین جوړ ده الحمدلله وسګوره دغه د تا کتاب سي شیخ مفید سي وایي سيدي علي رضي الله عنه ابو بكر عثمان او عمر دای زمانو په کربلا کې له حسین علیه السلام سره شهیدان شوي دي او الارشاد د شیخ مفید سي په کتاب کې دا راځي وی خیم درته دا به مسلمانان ته دا واوري حتی واه علي جان دې ته وکسه اولاد ګوره باب دا د چا کتاب دی دا کتاب درته ښکاره کړم شیخ مفید صاحب ده شیخ اول ها دا د شاټو باسه شیخ مفید کنه او زه دا سکرین درته غټ کړم چې وی سمي واخلي عکس دلته ګوره باب راوړی ده باب ذكر أولاد أمير المؤمنين علي عليه السلام ذكر أولاد أمير المؤمنين علي عليه السلام وعددهم وأسمائهم يعني رضي الله عنه أولادنا ودي نومان أو دي غي عدد فأولاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 27 ولدا 27 ولدا ذكرا وأنثى يعني دي علي رضي الله عنه ويش أولادنا ونارنا أو زنانا الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى المكناه أم كلثوم أمهم فاطمة البطولة سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم بألدينا ورستا دي علي رضي الله عنه بل زوي محمد المكنى أبو القاسم أمه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية وعمر ورقية كانا توامين وأمهما أم حبيب بنت ربيعة دغه عمر او رقية دا دي علي رضي الله زمن ول په یو ځل دواړه پیدا شوي وي توام ول په عربي کې توام یعنی دواړه یو ځای پیدا شوي بیا الذين لاندې والعباس وجعفر وعثمان وعبد الله الشهداء مع أخيهم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهم دغه عثمان او عباس او جعفر تاسي عباس على مدار ورتوايسه او دي عثمان الذكرم لا تاسنا اخلي څومره لو يبي انصافي ده څومره لو يبي انصافي ده وعلي جان دا روایت څنګه دی دا روایت اصلا دی دا د تاریخ روایتونه د شیخ مفید څخه کړه هغه شیخ مفید دي تاسو هغه مولا د شیخ مفید تاسو نه مونږ بیان ته شي نه یې خبره دی روایت لاندې په سلسله
ومحمد الأصغر المكنى أبا بكر وعبيد الله الشهيدان مع أخيهم الحسين عليه السلام. سدوارا أبو بكر وعبيد الله دا دوارا الحسين عليه السلام سرقوا كربلاء كي شهيدان ورد. وسبورة دا كربلاء شهداء كي نام يرسي كان هو خدي دي شيخ مفيد سيب كنو دروغ نواي داري تاسو لوي محدث دا كان وسبورة عمر عليه السلام سيدي حسين عليه السلام ورور ده أو الذين ورستا عثمان عليه السلام سيدي حسين عليه السلام ورور ده أو أبو بكر دا زوج لتانا يوروك سوالكم قورة شيخ مفيد سيب وي ميدانا كربلاء كي شهيدان ورد. عليه السلام کوم دې کنه سلام غوي ته مې د پرشته او د دور درغلي لکه محمد علي محمد عليه السلام ورسي دینه کو هټ کلی عليه السلام نه ورسي نتي لکه عليه السلام غوي کنه سمې دور دي شمن ځکه لکه محمد علي محمد اللهم صل على محمد و ال محمد کنه دا دود دینه هټ کچا صلی الله عليه السلام ورسي يعني واجب په حسن يعني درود وايو كون برچا بينوايو نه تكون د محمد ال محمد ال دي او محمد دي غباني دور دي شي انا رضي الله عنه زمان سيدي يوازي حسن وحسين آل دي نور اولادونه آل ندي نه هو تكون د پیغمبر سره راځي کنه پیغمبر غنه اول نه راځي د پیغمبر کوم پاک نور دی بینه غنه اول نه راځي هغه بیا دور دی شي ما شاء الله ده نبي معلومات يعني تاسو فقط هغه اولاد منيس هغه دي سلامه دي يزدجرد دي ايران دي باچا لور ولا بیا دي زين العابدين عليه السلام مور د لغینه چې څوک راغلي دي هغه آل بیت دي کنه لکه رسول بی فاطمه زهرا سلام الله علیها څوره کنه هغه څوره اولاد دي هغه لکه اول د پیغمبر اول سره راته تشکیږي کنه محمد علي محمد به دور درغلی دی او زیتا په کتابونو کې رسول الله وایي چې آل دي ماده عباس بن هو اولادم آل دي ماده دي عقيل عليه السلام آل دي ماده ودي جعفر الطيار آل دي ماده دي علي رضي الله آل دي ماده دا ټول اهل بیت دي کتاب په کتابونو کې صلی الله علیه وسلم بالکل رسول لکه سر مسیح اول دی کنه هغه بالکل علي محمد کې ارسي لکه د محمد سلام رسول اول رسول مسیح مسلم ابن عقيل خو بمنيه مسلم ابن عقيل علينا مسلم ابن عقيل بالکل غسر عليه السلام ويليسو وفي سير بساري ساري زبطة بسو كان ديولا وإن شاء الله بس مقالج دي سالي وسكول دي إن شاء الله زبطة عاصم معلومات وكم معلومات توقف دي زبطة الله دي